هغه سیاره چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو د موسیقي په څیر اوازونه تولیدوي. ستورو پوهانو څرګنده کړي چې هغه سیاره یا ځمکه چې انسان پکې اوسي د موسیقي په څیر غږونه تولیدوي. موږ ټول پوهيږو چې ميوزيک د انسان لخوا رامنځته کیږي او د مختلفو آلو په واسطه مختلف غږونه رامنځته کوي، کوم چې موږ هر وخت په ميلو، بانډارنو او کنسرتونو کې اورو. د بریتانیا د یوې مجلې د راپور له مخې ستور پوهانو ویلي چې ځمکه هم د موسیقي په څیر غږونه تولیدوي، خو دلته پوښتنه دا ده چې د ځمکې دا غږونه څه ډول رامنځته کیږي. سره له دې چې د ساينس پوهانو د پرمختګ خلک حیران کړي او ځینو ته بیخي د نه منلو ښکاري، خو دا چې ځمکه څنګه زمزمه کوي دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. د افضل کلیک یوټیوب چینل ډیرو درنو خوږو مینوالو که غواړئ دا او ورته نورې خوندورې ویډیوګانې تماشا کړئ نو د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د ملګرو سره شریکه کړئ. ستوري پیژندونکي وایي کله چې د لمر چارج شوي ذرات د ځمکې د اتموسفیر یعنی هوا سره تر ټکر کېدو وروسته هغه ته زیان رسوي، نو په دې منځ کې یو لوی ویرونکی غږ رامنځته کیږي. کله چې ورته پروسه په مسلسل ډول تکرار شي څپې رامنځته کوي او کله دغه څپې سره ترتیب شي د یو خوندور میوزیک غږ ترې جوړیږي. د اروپا د فضایي ادارې کارپوهانو د دغو مقناطیسي څپو څېړنه کړې او د ځمکې د غږ د تکامل پیښې ته اړولی او د اورېدو وړ یې ګرځولی. دغه غږونه هغه وخت وپېژندل شول چې دغه فضایي ادارې 4 فضایي الوتکې د خلال لارې د ځمکې دغه مقناطیسي ساحې ته ولېږدولې. دغه فضایي الوتکې لومړی د لمر د شدیدو وړانګو سره مخ شوې، هغه ساحه چې ډیره تودوخه پکې وه. په نورمال ډول د لمر هغه ذرات چې په دوامداره توګه چارج شوي وي په لمریز باد بدلیږي چې د ځینو څپو د له منځه وړلو د ځینو څپو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دغه ماموریت لپاره د اروپا اسپیس کلستر لخوا د دې تحقیق لپاره معلومات راټول کړل شول چې 4 فضایي الوتکې د ځمکې په مقناطیسي ساحه کې نصب کړي. ساینس پوهانو دغه څېړنه له 2019 کال راهیسې پیل کړې وه چې د اروپا دغه ایجنسۍ د شاوخوا 2 لسیزو راپدې خوا د ځمکې پراخه مقناطیسي ساحه وپلټله. د ساینس پوهانو دغه ماموریت په لومړۍ مرحلو کې له 2001 څخه تر 2015 پورې له ستونزو سره مخ شو. دغه فضایي الوتکې په لومړیو کې د فرساک او لمریز طوفان سره ټکر شوې. دغه الوتکو په دې وخت کې ځینې نور غږونه هم څه وو چې تر اوسه لا نه دي پیژندل شوي، خو د کمپیوټرونو په مرسته ساینس پوهانو ځینې کاپینونه له لمریز طوفان څخه ترلاسه کړل. د یادونو وړ ده چې د ځمکې دغه زمزمه یعنې موسیقي چې کله ځمکې ته لیږدول کیږي 10 دقیقې وخت نیسي. د ساینس پوهانو په وینا دا یوه تر ټولو ګړندۍ پروسه ده، مګر دوی هڅه کوي چې د ځمکې د غږونو نور اړخونه هم راوسپړي.